بغلان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 80 کسان د نشهیي توکو د قاچاق په تور نیول. د بغلان د امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست راپور ورکوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې ولایت پولیسو نږدې 80 کسان د نشهیي توکو د پیر او پلور په تړاو نیولي دي. د بغلان د چارواکو پر وینا دا کسان د 400 زیاتو عملیاتو په پایله کې نیول شوي دي او د څو انتقالي وسایطو سربیره د مخدره توکو یوه لویه اندازه له دوی نیول شوې ده. مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان در طی دو روبی گذشته سال جاری 424 عملیات را انجام داده که خوشبختانه در اینجا 69 نفر مظنون گرفتار شده و 7 اراده وسایطی که به این مواد خانمانسوز و این مواد مردود و منفور را نقل می‌داده بوده گرفتار شده است. د بغلان پولیس دا هم وایي چې په دې ولایت کې د نشهیي توکو اندازه 99 سلنه کمه شوې ده او د دې ناوړه پدیدې د له منځه وړلو لپاره مبارزه دوام لري. مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان با جدیت و قاطعیتی که در این سال روان داشتن الحمدلله یک دستاورد خوب را انجام دادگی هستند که این مواد را خرده فروش زیرا کسایی که کسب و کار میکنند دیاقین زیرنا را به اسرع وقت آگاهی داده. د بغلان اوسیدونکي د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولایتي پولیسو د لاسته راوړنو هرکلي کوي او له چارواکو غواړي چې د درملنې شویو روږدو کسانو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي ترڅو دوی د تل لپاره له روږديتوب لرې پاتې شي. تاسو وینئ چې بغلان ولایت کې مخکې ډېر معتادین وو، خلک ډېر مثال نشهیي توکي کارول. اوس الحمدلله امارت اسلامي راتګ سره هر شی ما ډېر ورک سوي دي، کم سوي دي. اوس هر ځای کې چې هر خلک ګوري نه نشهیي توکي هېڅ شی نسي لېږدولی. امارت اسلامي چې د الحمدلله راغلی د هر ځای کې فعالیت ښه کوي، خلک نه پرېږدي چې نشهیي توکي هغه وکاروي. جوانان که متعدد میشه اولش همین بیکاری و گپا زیاد شده، بیکاری است، به مردم سمی کار نیست دیگه. ما از دولت از ولایت بغلان خواهشمندیم که هر کسی که بیکار است بر از او باید یک کار چی پیدا شود، بر از او مصروف شوند که از عملای چی جلوگیری شوند. د بغلان پولیسو قماندانۍ د شمیرو له مخې په دې موده کې له دې ولایته له 400 ډېر په نشهیي توکو روږدي کسان راټول او درملنه یې شوې ده.